ए मौला چې زما په دنیا کې ټول چا ته دې مینه وه مور او خور امور او پلار اورونه خویندې وي هغه لور او زوی اے مولا زه نن د هغوی نه قربانومه اے مولا دې مینې ته تیار یم زما دا خور جهنم ته وله زما دا ورور دې جهنم ته وله زما پلار جهنم ته وله اے مولا د چا پروا هم نه راځي خو اے مولا نن ما بچ دا به دې ټولو مینو قرباني ورکړي خو الله څه فرمایي کلا انها لظى الله نه انصاف په ذات نه دی ظلم دې ته وکړي زیاتې دې ته وکړي د قانون د خلاف ورزي دې ته وکړي او زه ستا ورور زه ستا خور زه ستا پلار جهنم ته وړمه نو داسې نه ده کلا انها لظى دا جهنمي اخر ولې انکار شوي دي دومره د مینې نه د مور او پلار ولې تیار کړی شوي جهنم ته اخر وجه څه ده وجه دا ده چې الله جل جلاله خود فرمایي چې کلا انها لظى ان الساعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا د جهنم هغه انداز بیانوي چې دوی اخر ولې منکر شو وجه څه وه وجه دا ده چې جهنم چې اور چې کوم دی خپل کاوېدونکی دی هغه به لمبې وهي او دغه لمبې وهونکي به د عام لمبې به نه وي دا به انسانانو جسمونو پسې نښلي انسانانو به څرمنې وباسي څنګه چې یو ځناور وږی وي او خطرناک ځناور وي او به یو کمزوری چیز ویني څنګه چې په هغه باندې حمله وکړي دا د جهنم اور به په د انسانانو په جسمونو باندې حملې کوي او د انسانانو د جسمونو به څرمنې بیلي او هغه خلک چې مال دولت په نشو کې مالونه به د الله تعالی په لاره کې نه خرڅ کول خزانې ډکول حرام حلال نه کتل او د الله قانون ته چا کړی وه جهنم به دغه خلک ځان ته راغواړي نو دا زندګي مه تېروئ چې تاسو مال دولت حرام حلال نه ګورئ او د الله قانون هېر کړی دی دغه جهنم اور چې کوم دی دا ډېر سخت دی یو شاعر څه فرمایي یو شاعر دې باره کې فرمایي نہ عبرت کا نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی قرآن زندہ ہے ابھی اسلام باقی ہے داسې یو څوک تپوس کوونکی شته دی چې د په هر چا باندې ظلم وکړي دلته یا څرنګه د غیر قانوني زندګي تېره کړي داسې یو داسې تپوس به درنه وکړي نو بیا الله جل جلاله یو د مینې اظهار کوي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے مؤمنان په خپل ځان رحم وکړئ په خپل اولاد رحم وکړئ ځان ولې د جهنم اشاک جوړوئ او د جهنم داسې عام خلک نه دي په دې باندې فرشتې ولاړې دي او هغه د چا صحت ته نه ګوري د چا مال ته نه ګوري د چا مجبورۍ ته نه ګوري چې چا باندې رحم نه راځي نو تاسو ځان ولې د اشاک د جهنم جوړوئ دې باوجود هم په تاسو باندې نصیحت اثر نه کوي یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون اے منکرینو اے د الله قانون نه منونکو اے نصیحت اثر کوونکو نو چې تاسو باندې الله تعالی قانون نازل شوی دی په هغې باندې عمل نه کوئ او د الله تعالی چې کوم قانون دی کوم نصیحت دی تاسو باندې نصیحت اثر نه کوي اے منکرینو په هغه ورځ به څه کوئ چې څوم کړي د هماغې بدله به ته ملاویږي یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله اے مؤمنان اوس هم درسره وخته توبه وباسئ الله به دا ظلم درته معاف کړي الله به در باندې رحم وکړي الله به باغونه درکړي الله به جنتونه درکړي یو شاعر څه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین اے مؤمنانو د الله تعالی نه ویریږئ وكونوا مع الصادقین او د رښتینو خلکو سره ملګري شئ
اوس به د انسان ذهن ته دا سوال راځي چې روغتون کې خلک څوک دي؟ د دې آیات په پیلنۍ حصه کې الله جل جلاله فرمایي ای مؤمنانو د الله نه ویریږئ چې کوم خلک د الله تعالی نه ویریدل دوی له الله تعالی مختلف قسم اوصاف ورکړي هغې کې یو صفت دا هم دی چې الله تعالی ورته د حق او د باطل د ظلم او د انصاف د تیاري او د رڼا په منځ کې ورته فرق ورنصیب کړي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنان د الله نه ویریږئ وکونوا مع الصادقین او د رښتونکو خلکو سره ملګرتیا وکړئ رښتونکي خلک څوک دي انما یخشى الله من عباده العلماء د الله تعالی نه یریدونکي خلک په ځمکه باندې صرف د الله نه یریدونکي خلک هغه علما دي نو څنګه وایي چې تاسو دوی ته ملګرتیا اختیار کړئ ملګري نه مطلب دا دی چې تا باندې هر قسمه سخته راځي هر قسمه تکلیف به راځي بېوفایي ونه کړي د داسې خلکو ته ملګرتیا وکړه په نیمه لارې کې پرې نه دي او کوم خلک وایي چې زه په دې خلکو په ملګرتیا څه کوم زما خپله کامله زندګي ده زما خپل مال او جلال ښه ډېر دی ما ته دې قسمه ضرورت نشته دی زه خپل ملګري ډېر لرم صلحاو ته پکې عادت نشته دی نو الله څه فرمایي 50,000 سنه یو ورځ راروانه ده چې هغه 50,000 کاله ده نو انسان ته داسې نه وایي چې صرف په دې دنیا ستا ژوند دی که په دې دنیا ستا ځواني ده په دې دنیا ستا مال دی په دې دنیا ستا جایداد دی داسې یو بله ورځ هم راروانه ده شاعر څه فرمایي الدنیا باب كل الناس داخلوها الدنیا باب كل الناس داخلوها والموت شرب كل الناس شاربوها فداسې ژوند مه تېروه د ناپروایۍ ژوند مه تېروه د غرور تکبر زندگی مه تېروه داسې یوه ورځ روانه ده چې ته به دې دنیا نه رخصت کړې دا څه عام خبره نه ده په هر شي کې شک شته په مرګ کې شک نشته دی نو هغه ورځ روان ده هغې له تیارې وکړه بهترین دوست هغه دی چې ستا هلته پکار شي دلته خو 30 سال 40 سال زندګي ده که هر څنګه یې تېره کړه خو تېره به کړي هغې ته به څه کړې نو الله جل جلاله ځکه تاسو ته فرمایي چې وکونوا مع الصادقین د کوم خلکو ته ملګرتیا وکړئ او کوم خلک بیا هم نه پوهېږي داسې زندګي تېرېدل ناپروایي د الله قانون نه مني او دوی وایي چې قیامت سره به ګورو قیامت کله دی قیامت نه څوک راغلي دي نو الله جل جلاله دوی ته یو نقشه پېښ کوي یو نظاره ورته ښایي إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونكم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى داسې مسلمانو ته الله جل جلاله یو نداره پېښ کړله چې دا زندګي مه تېروه د تکبر د غرور زندګي مه تېروه مرګ را روان دی قیامت را روان دی داسې یوه ورځ ده چې په هغې به ستا له حساب کتاب اخلمه نو چې کله دا مجرمان دغه ورځ ته راغونډ کړی شي او دغه سختې وینې